د نن ورځې تازه او مهم خبر. عبدالحمید خراساني په پنجشیر کې داسې څه وکړه چې د خلکو غبرګونونه یې راوپارول. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړم د اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې د پنجشیر لپاره د طالبانو پخوانی امنیت قمندان عبدالحمید خراساني په خپل سر لسګونه ملکیان نیولي او په خپل شخصي زندان کې بندیان کړي دي. د دوشنبې په ورځ د میزان په 11مه باوري سرچینو ویلي چې خراساني په تېره یوه میاشت کې د کابل ښار له خیرخاني او قلعه چکان څخه تر 11 ډېر ملکي وګړي نیولي دي. سرچینه زیاتوي چې عبدالحمید خراساني یو شمېر نیول شوي کسان د پیسو او وسلو په بدل کې خوشي کړي او یو شمېر نور د طالبانو د استخباراتو مشر ته سپارلي دي. همداراز سرچینه زیاتوي چې عبدالحمید خراساني د کابل ښار په 315 حوزه او د پنجشیر ولایت په توغ کې 2 شخصي زندانونه لري. په ورته وخت کې د خراساني له لوري د پیسو، وسلو او لا هم د شخصي زندان د لرلو ادعاوې رد شوي دي. دغه راز د بشر د حقونو ځینو نړیوالو سازمانونو دغه ډله په پنجشیر کې په جنګي جنایتونو تورنه کړې ده. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم پوښتنه یا سوال لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.